محترم حاضرینو، رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت سلسله شروع تیر اکتوبر کی صلح حدیبی متعلق خبری شروع ہوئی. مکی مشرکانو رسول الله صلی الله علیه وسلم عمره ته نه پرېښود. مکی مشرکان کله ته پته ولګېدله تېر هفته کې موږ تاسو ویل چې نبي صلی الله علیه وسلم څخه صحابو بیعت وکړو، چا ورسره په مرګ بیعت وکړو، چا ورسره جهاد بیعت وکړو، چا ورسره دا بیعت وکړو چې موږ به نه تښتو. په مکې مشرکانو باندې رول پرېوتو. د دې وجې نه هغوی رضا شو په دې چې یاره موږ د نبي صلی الله علیه وسلم سره مصالحت وکړو، جوړه وساتو. غټ زور د مشرکانو په دې خبره باندې چې نبي صلی الله علیه وسلم او صحابه سکل عمره ونه کړي، کال نه راشي سکال به نه کوي، ولې که سکال عمره وکړه او موږ ته اجازه ورکړه بیا به ګرچه څونه عرب دي هغوی به دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مشرکانو په زور ورغی، هغوی عاجز وو د نبي صلی الله علیه وسلم د منع کولو نه. دا جاهلي غیرت یې ونیو. قرآن کې ورته حمیت الجاهلیت ویلی شوی. دې کې څه خبره خو نه وه چې صلح باندې وشوه، خو رسول الله دې پرېښې وه یا سږ کال یا کال له، لیکن هغه شیطاني غیرت ورته وکړلو. ډېر زور یې په دې باندې و چې یاره مصالحت کې دا خبره وکړی شي. تېر هفته کې تېر شو چې په درې خبرې په ټولې کلی شي. یو دا دی چې 10 کاله به یو بل سره موږ جنګ نه کوو، ډزبندي به زموږ ستاسو په منځ کې لا اصلاح ولا اغلال. ښکاره به هم څوک وژنو نه، په خیانت او په پټه به هم نه وژنو. یو قسم تعارض به یو بل ته نه کوو. دویمه سکل به تاسو عمره نه کوئ. د دې د وجې نه چېرته عرب ونه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او صحابه په مکې مشرکانو باندې په زور رالو. کال نه به راځي 3 ورځو دپاره، او 3 ورځو کې به موږ تاسو ته مکه خالي کړو. مکې ته چې راځئ پټ اسلحې به ځان سره راوړئ، صرف وړې اسلحې ځان سره راوړئ دپاره د خپل حفاظت، او 3 ورځې به تېروئ بیا به ځئ. درېیمه خبره دا ده چې ستاسو مؤمنانو نه څوک په مکه کې پاتې کېدل غواړي، نو تاسو به هغه ځان سره نه بوځئ او موږ به هم در واپس کوو نه. د هغې مرضي وي. او که زموږ نه څوک تاسو ته درغی، مدینې ته درغی، او د هغې خپلوانو او کسانو هغه په مدینه کې پرېښودل نه غوښتل، واپس کول یې غوښتل، نو تاسو به یې واپس کوئ، پرېږدئ به یې ځان سره. درېیمه څلورمه خبره دا ده چې په دې عربو کې د قریشو نه په غیر مختلف قبایل پراته دي. د هغه قبایلو مرضي ده که څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ملګرتوب کې ودرېږي، د هغې حکم به هم د نبي صلی الله علیه وسلم د صحابو وي. موږ ورته د دې 10 کاله کې هېڅ نه وایو، هغوی به موږ ته تعرض نه کوي.
او که کوم کسان موږ سره په ډله بازي کې ودرېدل زموږ په حلف کې ودرېدل بیا به د هغې زموږ حکمي تاسو به هغې ته تعرض نه کوئ تکلیف ورته نه رسوئ دا څلور خبرې په دې صلح کې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم رضا شو اگر که صحابه په رضا نه وتي رابطه کې تیر شو عمر بن خطاب راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یا الله نبی دا دونه شرطونه موږ د مشرکانو ولې ومني وزم برینیم نه عمره ته که الله به راځو ول زمونږ کس به موږ له نه راکوي موږ به د دیو کس دیو له ورکوو ولې دا ورکوو سبب دی نه چې موږ په حق یې دي په باطل دي زمونږ کسان که په جنګ کې شهیدان شو هغه جنتیان دي او که د هغوی کسان مړه شو هغه جهنم ته ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل زه د الله رسول یم دې کې د مؤمنانو دپاره خیر دی علي بن ابي طالب رضی الله عنه هغه دا صلح لیکله خط د صلح علي بن ابي طالب لیکلو د سهيل بن عمرو بن بيزا سره خط کې اول بسم الله الرحمن الرحیم لیکلو سهيل بن عمرو بن بيزا ویل وإذا رحمن الرحیم خو من خط لیکلو کې نه دي عادت او نه موږ دا پیژنو من چې په کومه طریقه باندې لیکل کوو بسمک ولیکه بسمک اللهم ولیکه که دې وخت کې بعض خلک بسم الله په ځای باندې 786 خلک لیکي دا 786 بسم الله نه دا او نه دا تبرک دی په دې باندې هغه برکات په دې نه حاصلېږي تر څو پورې بسم الله الرحمن الرحیم ویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم کړی کل امر زیبال هر کار استاقست او اراده د هغې کولو د هغې په سر کې د بسم الله وویله الله به ته برکت ته پکې واچوي که بسم الله دې پکې ونه ویله ستا دا کار به بې برکته وي خیر به پکې نه برکت به پکې نه دی وجه دا هر شي په سر کې شریعت موږ ته بسم الله ویلی اودس په سر کې بسم الله خوراک په سر کې بسم الله څونه اعمال چې کې د هغې په سر کې بسم الله ویل پکار دی د دې لپاره چې الله دې په دې برکت ته واچوي نو دغه بسم الله باندې دا تبرک حاصلېږي په دې انسو لیکلو هغه فایده پرې نه حاصلېږي هغه ویل چې دا خو موږ رحمان نه پېژنو رسول الله صلی الله علیه وسلم علي ته چې دغه څه ولیکه دی چې څه وایي بس هغه څه ولیکه بیا علي علیه السلام هو چې لیکل هذا ما قاز علیه محمد رسول الله هغه به ته تنقید او اعتراض وکړو هغه ګوره ته چې دلته رسول الله لیکي نو موږ ته رسول الله قانونونه تم د الله رسول منلی بیا موږ د بیت الله نه ولې منع کولی بیا موږ د سجن ولې کولی موږ خو تا د الله رسول نه منو د دې وجه زموږ تاسو جنګ دی نو تاسو په خط کې دا څه ولیکئ خپل نوم ته ولیکه محمد ابن عبد الله ولیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل زه محمد ابن عبد الله مما محمد رسول الله مما مصالحت د وجنا علي ته ویل دا لفظ د رسول الله ته وران کړه دې په ځای محمد ابن عبد الله ولیکه علي ته ویل زستا نوم نشم ورانه ولې زدا وسران كما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خط راوغستلو نبی صلی الله علیه وسلم خپل ته رټکی وران او بیا علی ته حکم وکړو چې وس محمد ابن عبد الله ولیکل
خطي وسولي كده هغه چې کوم شرایط د صلح هغه ټولې پکې وسولي کړي. بیا د هغې نه بعد تېر هفته کې تېر شو ابو جندل راغی. دا حالت صحابو ډېر ګران ولګېدو ځکه ابو جندل په غره راغی، زنجیرونه یې په خپو کې وو. مکې مشرکان چې کوم کسان به کوم ایمان کې داخل شو هغې ته به زنځیرونه اچولي چې مدینې ته هجرت وکړي ونه تښتي. سخت تکلیفونه به ورته ورکول. اوس موږ تاسو ته الحمدلله ماحول الله سازګار کړی دی چې موږ سره څوک کار نه لري. څوک چې کومه عقیده اختیاروي د چا سره به کار لري. د بعضې جمهوري حکومتونو کې فایدې شته دی وخت کې ستا مرضي دی څه کوه هغه کوه. او شخصي حکومت چې راغی بیا سي دین پکې کولی نه شي، خپل عقیده ښکاره کولی نه شي. نو دې وجې نه په هغه وخت کې څوک په ایمان کې په اسلام کې داخلېدل څه اسان کار خو نه و چې څوک دې په اسلام کې داخل شي. دغه څونه صحابه چې کوم دي دي وال خوړلي ټکول خوړلي ابوبکر صدیق ته چې ایمان یې راوړو کسانو تړلی دی. دې وجې ته هغه ملګري ته قرین وایي عمر بن خطاب هغه وال خوړلي ټکول خوړلي په اسلام کې چې داخل شو. نو ګر چاپېره عبدالله بن عمر ما خپل پلار وکړي د عمر بن خطاب کور کې پریشان او ګبراو وی کته ګر چاپېر مکې والا راغلي د په قتل پسې دا وجنو. په دې ټیم کې عمرو بن العاص لارو عاص ابن وائل او دا د عمر بن خطاب په مشرانو کې راتللو. هغه راغی جامې ویې چولې وې اعلی قسم راننوتو. عمر بن خطاب ته ویل ولې پریشان یې؟ هغه ورته ویل ستا دا قوم اراده کړې ده زما د وجلو په دې وجه چې یاره ما دین اسلام قبول کړی. هغه ورته ویل سره پروا مه ساتئ زه ستا لپاره جار یم. بهر ووتو خلکو ته یې ویله چې ما عمر بن خطاب ته جوار ورکړی بس دین یې قبول کړی کار شی کړی ما ورله جوار ورکړی دی. تاسو به هغې ته تعرض نه کوئ. کسان ته ایسته روان شو ولاړو. نو دې وجې نه اسلام کې داخلېدل اسف و. مکې مشرکانو په زنځیرونو تا اچول چې چېرته مدینې ته زموږ نبود نه تښتي. دا ابو جندل ته هم زنځیرونه اچولي و راغی په غره. صحابو ته ځان راوغورځوه. دویم کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده د پلار سهیل بن عمرو بن بیزار سره فیصله کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم دته ویل چې خیره د ازوی دي ما ته پرېږده. هغه ویل نه زه دا صلح د خپل زوی دپاره کوم. کوم شرطونه چې ما ولګول د دې دپاره چې زما زوی تاسو ته در نه شي او چې دې ما سره مصالحه نه کوئ دا بچی ما ته نه راپرېږدئ زه سره څه صلح کوم. دغه ټیم کې دې سهیل لا ولګېدلو خپل دې زوی ابو جندل دې ګریوان نه ونیو جخونه مولا ورکړو گزارونه په دې مخ باندې ورکړو او هغه هم دا چغې والي مسلمانانو ته معاشر المسلمین زه واپس کېږم کافرانو ته دوی ما د دین نه اړوي. دا حالت په صحابو ډېر سخت ولګېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم نبیو حالات په آسان کې برداشت کولو ته پته وه چې دې نتیجې انشاءالله ښه راوځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د پاس را مصالحت یې وکړو. د سهیل بن عمرو بن بیزار ته یې ویل ابو جندل ته یې ویل الله به تعالی لار وګرځوي صبر وکړه. د ځان څخه واپس وبوی کړو
تیر هفته تیر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په فیصله دا وکړه چې څه کال به عمرې لمې جوړوي ټول صحابه په دې تمه وو چې څه کال به عمره کوي رسول الله خوب لیدلی مراد صحابه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل ای د الله نبی تا خو man ته ویل چې موږ عمره کړې ده صحابیان صفا مروان کړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل هغه ته دا کال نه ویل وبه کې کال نه ویل کوي الله يكفينا نازل كلام لقد صدق الله ورسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قريبا الله لا يكون التصديق بار نازل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكنو قدر رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته حکم وکړو چې تاسو ځان احرام نه اوس حلال کړئ محسر حج د نشي تللی عمرې نه نشي تللی بیمار شو یا لاره کې جګړه ده خطره ده څوک پریږدي نه حکومت طرف نه بندیز ولګېدو په دې ټیم کې بیا به ته ځان حلال وکړې حلالېدو طریقه دا ده څاروی به حلال کړي اوخ کی ویسے نیسی یا بو حلال کی غوال آلے باقی سا نیسی اب حلال کی داغی نرستو بیازان سر با مخرے او دے احرام نبزان اگاسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تیوئے لکھو صحابو عمل نونکو سکر صحابو گمان داو چی رسول اللہ منتویلی چی عمر بکو دا عمر بکو انشاءاللہ ولی مکه ځان حلالو کې دي چې الله صدا روز بل وګرځي اگر د صلح مشو مصالحت مشو کلم مشو او کې دي چې الله تعالی بل لار وګرځي دې تمو دیوژن کعب ابن عجر رضی الله عنه په دې کې انتظار کې د عمره ورځې په تیر شوې هغه په سر کې سپکې شوې وي لکه وخت احرام ډیر شو ساعت ورځې د لار لګېدلې بیا هلته محاصره شو ولې سر کې سپږې ما کټۍ تناست ما اور مت الله دې بلو نبی صلی الله علیه وسلم دې لم چې په سر نه سپږې را روانه په دې مخ باندې نبی صلی الله علیه وسلم راته ویل ایوزی کا هوا تعالی ضرر درکې ما تعالی یا رسول الله نبی صلی الله علیه وسلم احلق سر وخړو دا غي په ځای باندې فدیه ورکړه فدیه کې یا ګړه لال یا درې روزي ونیسه یا شپږ یا شپږ مسکینانو ته خوراک ورکړه هغه ته دا حکم ذکر کړی چې هغه په دې تمه باندې چې من با اسم بیت الله ته وځو او احرام کې باندې د صفات دیو جن صحابه نبی صلی الله علیه وسلم خبره پاسات ونه منل کني صحابه دې الله خلق څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره واوریدل منل به دلته ګمان داو چې راکې دې چې الله تعالی زړه په دې حالاتو کې تبدیلی راولي او مکه مشرکان هم ته وایي چې زه د څه جوړه مکړه خو راځئ عمره وکړئ څه به بیا واپس بځئ په دې تمو رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ننوتو مسلمه اوس په دې سفر کې نو مسلمې ته تپوسو کو چې یا رسول الله ولې پریشان دی نبی صلی الله علیه وسلم ټول ما صحابو ته حکم وکړو تاسو خپل ساروی اعلان کړئ سرونه وخوئ وهغه ونه کړ نبی صلی الله علیه وسلم ته ام سلمې ویل مشوره وکړه کله کله کته کسبې و داسې مشوره بدل درکې چې هغه ډېر خیر او فائدې تا ته بلار کې معلوم شي یا رسول الله پریدا وزا اول ته خپل ساروی لال کړ او سر وخره
تا چې دا کار وکړو په خپل صحابه حق څه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل رسول له وختل حلال کړو دا غین رسول الله صلی الله علیه وسلم حلاق له وختل چا چې ول سر خیر زاغه چې څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر خیر شروع کړو نو صحابه تاسو زری ورمن نکړه سالی زر زر حلال کړ یو بل سرونه زر زر کو خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل وکړ موږ هم دغه څه عمل وکړو اته راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وخانو کې اوس بوتل او د ابو جهل چې په بدر کې په غنیمت کې نیولې خاطو او پای کې امهاري چې کوم په دې کې یو کړای و د چاندې لګېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ساروی اعلانول او کسان په مقرر کې چې دا ساروی اعلان کړي په دې کې دا او استو تختې دا کسان او سیده ورته مکې ته د ابو جهل چې کوم کسانو بچیو او دا هغه چې کوم نږدې خلک وو دا هغه باندې ورغی غیدا وفونیو صلح شوی و چې اول ته موږ تعرض نه کوو تاسو مدینه ته راځئ په مکې ته درځو دغه کسان پسې ورله او ته ویل چې دا اوس موږ نه را تختیدلې دا را کوي هغه نه درکو ازمون د ابو جهل پوښتنه نبی صلی الله علیه وسلم کسانو توی چې نه دا برکوي هغه دي تر مکه مشرکان چې کوم مشرانو هغه ویل چې موږ لوس کړه بیلوزی باندې کړ دا اوس پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکوي هغه دي تر رضا شو چې موږ به د سیو کو چې سل کو خان به ورکو د دې په بدله کې دا دې موږ ته بریدي دا دې لپاره چې دا د ابو جهل پوښتنه او دا نه خاله په بدر کې پتلې ورته بدر کې تی صحابه په غنیمت کې نیولې دیو کسان را رسول الله صلی الله علیه وسلم تی ویل چې سلو خان بدله په بدله کې درکې دا او تفرید نبی صلی الله علیه وسلم وی پریخه به مې وته او کمای اشعار نه وکړي ما دې ګروپه ولواله دا مې حرم تراله ګره د الله په نوم باندې او چې یو شی د الله په نوم باندې شي دا غي بدلول به جایز نه دي کني ما با وای بلوغ ما من ته غسته ودونه می ته غستم نه دا شری مسله شو تا یو ګډ واغستو غویر واغستو په نیت د قربانه یره دا قرباني کوم وسه دا به بدلې نه ته راشه زما خرڅ کوم په دې منور والو ها چې نوم دې په لانه دې کړې د قرباني بدلول شي او چې قرباني نوم دې په کې پښتو داغي په نوم دې واغستو به تبدیلی مکو د قالال کزه کته د الله په نوم باندې اوس هغه استله د خپل ملک نه د دې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه چې دا ټول عمل وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیبیه کې پنځل سورو نه زیات وخت تیر کړی ها وو کله دوه وخت کې الله بارونه وکول حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیبیه کې د شپې باران وشو سار چې شو نبی صلی الله علیه وسلم کو فرمایل وی الله تعالی وای اصبح من عبادی مؤمن وی زما په بندگانو کې بعضی کسان دي چې هغه سبا کړو په ما باندې ایمان لرون کړي او په دې ستورو باندې کفر وکړو او بعضی داسې بندگان دي چې هغه په ستورو ایمان نه ورکړي ما کفر وکړو په څو چې دې وایي مطرنا بنوع کذا پلانکې ستوري راوخته پلانکې ستوري پریوتو نو بس باران یو کو دې سړي په ما کفر وکړو او په ستوري ایمان راوړ او څو چې وي مطرنا بفضل الله
الله په فضل د الله په رحم باران شو دې سړي په ما ایمان راوړ په ستورو باندې کفر وکړو حدیث غرض دا دی چې مؤثر حقيقي به من الله ګڼو دا شي نه په مرتبه د سبب کې دي صرف نور مؤثر هغه به الله چې څنګه اثر پکې اچي اقا بسکی ستوري براخي چې پریوزي باقي چې براخي پریوزي او چې الله اراده د باران نه کړی باران نه کی او چې الله اراده د باران وکړه الله تعالی باران کی اگر ستوري راخته او کني راخته نسبت بدل اثر الله ته ممتاز وکړو دا شي نه په درجه د اسبابو کې ګڼو اسباب په درجه کې نور مؤثر حقیقي با الله ویم په دغه ټیم کې نبی صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي په تحفه کې غډان تراوړ چې دا الله نبی دا غډان والا په مرګرو به وکړي او د سعد بن عباده سره انډیوالي دوستانه واغت په تحفه کې ورکړ سعد بن عباده نبی صلی الله علیه وسلم ته وړاندې کړ چې دا الله نبی دا غډان مال ملګری په تحفه کې راکړي دي او دا په دې مرګرو باندې وخوره نبی صلی الله علیه وسلم دوی چا وی پلان کې وي په موږ راکړي نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته دعا وکړه الله دې ولا مال کی برکت الله واچ حدیبین رسول الله صلی الله علیه وسلم د مصالحت نوستر روان شو په دې لار چې راتلو عمر بن خطاب ورغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کوله یو خبرې شپې روان یو مسئله ته پوښتنه ته وکړي یو خبرې ته پوښتنه ته وکړي رسول الله جواب ورنکړ به ته عمر ته پوښتنه رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورنکړ دریم ځل به ته پوښتنه رسول الله جواب ورنکړ عمر رضی الله عنه یې زونه پریشان شو او ځان سره ویل چې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بار بار ته پوښتنه په هر ځل جواب درنکړ دسې معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت خپه دی او خپل اوښ مې د ټولو نه ډېر مخکې کو ما وایي چې زما په باره کې به قرآن نازلېږي په دې سوچ او فکر کې وایي څنګه مخکې شوم شاته نه مې اواز والا واورېدو اواز یې کړو چې عمر رسول الله دې غواړي لړ کې خراته ډېره خطره وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې راغله ما ته ویلې عمره په ما باندې اوس یو صورت الله نازل کړو په دې لاره کې چې دا صورت ما ته محبوب دی مما طلعت علی الشمس و دې ټولې دنیا نه ما ته دا صورت غوره دی زما خوښ دی دا ټوله دنیا راته میلاو شوې زه پرې نه خوشحاله یم چې دا صورتونه الله نازل کړل وإذا آياتنا تولسل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر اے نبی تعالی منگا فتح درکړه فتحا مبینا ښکار فتح او باقي کی فائدہ ستاده ده درې فائدې ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك اے نبی چې ستا کوم مخکنی خطايان دي الله به تمام کړي نبی صلی الله علیه وسلم نه غټ ګناهونه نه کېده په اتفاق د علماء واړه ګناهونه ته کېده کنه کېده اختلاف دی د علماء او زلات خطایان دي شي د اجتهادي خطایان دا ټول بني چې افضل عمل یې غیره دا غي په ځای کمزوري عمل یې کړ دا د نبی د شان یو قسم هغه په نسبت باندې هغه ته ګناه ده لکه شان دې اوچته په کار راځي ته اوچت عمل کول تا دا مبذول عمل باندې ولې اجتهاد باندې عمل الله ولا زیر ورکو هغه ته تعالی ما يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مخيني رستني طول او يهديك صراط مستقيما والله تعالى الصراط المستقيم نور مضبوطه
او الله به تاسو سره مدد کوي. صحابه ویل یا رسول الله دا استاد پر الله په دې کې زیره درکوم نو موږ له پکې څه شو کمال نه دې صلح حدیبیه کې موږ ته څه فائدې راغلي نورستو پسې د مؤمنانو ذکر پسې راغلی چې مؤمنان الله جنت ته داخلي پدې ګناهونه په الله رجه دی وی رجه ول جنت ته په داخل کړه الله ته خوشاله شي. دې چې عمر ته ولستلو عمر رضی الله عنه ته ولستلو کې غرض دا چې ګوره ته خپوي والله تعالی دې صلح حدیبیه کې څونه خیر واچي الله دې ته فتح مبین ویل ښکار فتحه اوس دې ته ولې الله کار فتح ویل سره دا ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه عمره ونکړه وخانه یې تعالی کړ کال له بیراله نور خانه ځان سره وړ نږدې حدود حرم ته راغلي 15 کیلومتره کې بیت الله تقریبا واپس لاړ مکی مشرکان هغه څه شرطونه دا ولګول چې ستا کس په موږ نه واپس کوو تاسو اوس موږ کس واپس کوئ دغه شنو کوم شرطونه چې دي د دې ټول سره الله دې ته فتح مبین ویل فتحا مبینا ولو ته فتح مبین ویل حدیث د انس کې راځي انتم تعدون الفتح فتح مکه تاسو مکه فتح ته فتح ویل من اصل کې حدیبیه ته فتح ویل صلح حدیبیه ته فتح ویل یو وجه دې دا و چې تر دې وخت پورې مکی مشرکانو نه د نبی صلی الله علیه وسلم قوت منو نه طاقت منو نه صحابو له اهتمام ورکو په دې زور کې لګیاو شهر ودرېګه دا پیغمبر دی او دا صحابه دي څنګه د پلار لیکل دي نه پریښه ده نوې دین اختیار کړی دی نن ته سبا دې ځاګه نه توبه وکي او زموږ دین ته واپس راشي او کرانه له توبه وی نيستلا موږ به په زور او په قوت باندې مې راوړو ختم به کو اوس پوری دا تصور او خیالات دې وجه په مکه خندق او احزاب کې په دقه نیت راغلي چې لکه سان ختم به او چې کله نبی صلی الله علیه وسلم سره داغي په کور کې هلته ورغی داغي کور ته ورغی داغي په حدودو کې ورغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صلح وکړه لس کاله سره دزبندي وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي قوت تسلیم کو جدا داسې قوت او طاقت ته جدا منګه د خپل اراده او د خپل عزم نه اړولې نشو دا یو غټه فتح شو یو تنتا کمزورې غني بیا را لګي تاسو مصالحت او صلح کوي دا دلیل دی په دې چې تاکه جواب راکولې کوم د مذاکرات او د صلح مطابق قوت تسلیم کو غدیمه یو فائدہ پکې دا دویمه فائدہ دا چې تر دغه وخت پورې د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه او د مکی مشرکانو په خپل منځ کې اختلاف نه کېده کېناسته یو بل سره ځکه مؤمنان مکی ته نشو تللی مکی مشرکان ته پته ولګېږي چې دا مهاجر دی یا دا مؤمن دی دلته راغلی دی پرې پوښتنه او مکی مشرکان مدینې ته نه راتلل عدم اختلاف ته وجه د مکی مشرکان چې څونه وو اکثر داسې کسانو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عداوت او دشمنی کوله رسول الله رسالت ته په حقیقت معنا نه معلوم چا غلط وی کړی مشران غلط وی کړی دماغ کې ولا غلط خبره چولې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه هغه ته په بد صورت او په بد شکل کې کار کړی نو دیو چې یو تند رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ناستو تا او دا هغه سره ملاویدو ته تیار نه خبره په ګڼې کړې دیو چې کله به مشران چې لري شو
او کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم اثر په پاغي باندې سم دواره وشو او چې به ولا مشر راغی به ولا په دماغ په لړکړه او ذهن کې به وتا درو خبره ورواچولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته حدیث کې دا راځي مکه مشرکان وړل دې مشران طائف ته تللی طائف نه یخته مکه په نسبت باندې یخته وړي کې به دې منتتل مشران تللی دا کشران لاندې افراد پاتې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې صحابه مسلمان دا مکه مشرکان مسناسو سورۃ النجم ولستلو سورۃ النجم کی آیات د سجدې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده وکړه په مجلس کې چې څونه کسانو مؤمنانو کې کافرو هغه ټول په سجده باندې پریوتل الله یو کافر په کې امیہ اړې د برجنو هغه د کبر او د غرور د وجنه خاور را پورته کړ تندې سي ولګول او یې نیاز افستا مال کافر په ځای د سجده ولای بن مسعود د کبر د وجنه ما په بدر کې ولید چې الله مردار الله له توفیق ورنکړو ځکه کبرجن الله توفیق د ایمان نه ورکړي څوک د حق خزان چت غړي محتاج ته نه غړي ځان هغه الله توفیق نه ورکړي بیت چې واپس رال مشرانی بیت دا کسان ځان سواړو وجداله چې دا وخت مشران نه مکه مشرکانو لاندې افراد چې کوم د دې ذهنونه د مشرانو ډک کړي وو نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه سره دښمني وو کله چې صحابه دلته مدینه ته راغله مکه ته راغله او د مشرکانو سره کې ناست او مکه مشرکان آزاد مدینه ته راغله د صحابه سره کې ناست صحابه اخلاق ولید د صحابه هغه کرام ولیدل هغه انسانیت ولیدل او هغه دعوت ولیدل چې دوی کومه خبره ته دعوت ورکړي اسلام کې داخله دل شروع شو صلح حدیبیه کې شپږم کال دی ټول صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم څخه دي صحابه چې وو 1400 کسان څخه دیار لسکال رسول الله په مکه کې دعوت چلولې شپږ کال په مدینه کې وچلو او ټول صحابه د 1400 کله چې د صلح حدیبیه وشوه د صلح حدیبیه نه وروسته 2 کاله پس نبی صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه 2 کاله بعد اتم کال د هجرت په مکه حمله وکړه دغه مکه مشرکانو لوز مات کړ په دې لوز باندې چې کومې لیکل کړي په دې وفا ونه کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه له جنگ لپاره لزر کسانو سره د مدینې نه په دې 2 کال کې څوار لسونه لزر ته ورسېده جنگي تعداد دې صلح حدیبیه برکت تر دې چې په دې زمانه کې خالد ابن ولید هم د دې صلح حدیبیه نه وروسته او د فتح د مکې نه مخکې دې خالد ابن ولید ایمان راوړ مدینې ته راغی عمرو بن العاص ایمان راوړ مدینې ته راغی غړ صحابه هغه راتله د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه سره کېناستل دا کوم قسم خلک دي دا او کوم خبره دعوت ورکړي دا اختلاف پیدا شو دی وجنا اثر کې اختلاف دی خبرې ډېر اثر نه کوي اختلاف ډېر اثر کوي دی وخت کې دا ډېر کسان چې کوم دي کنه د دې الحق د هغه کسانو چې د قران او سنت تابع دي مثال په تور علی حدیث والا علی حدیث قرآن ته دعوت ورکړي چې هغه کتاب چې الله نازل کړی دی او تمام مذهبونو باندې ایمان دی هغه ته دعوت دی چې قرآن ومنو محمد رسول الله ومنو او د تمام ائمه احترام او عزت وکړو هغه امام شافعي دی امام ابو حنیفه دی امام مالک دی امام احمد دی بخاری دی مسلم دی
د دې ټولو علماو احترام په موږ تاسو لازم دی که د هغې بېعزتي مو کړه دا د الله سره دشمني ده حدیث قدسي دی من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب څا چې زما د ولي سره دشمني وکړه زه ورته اعلان د جنګ کوم امام ابو حنیفه د الله ولی دی امام شافعي د الله ولی دی امام احمد امام مالک دا ټول د الله اولیاء دي امام شافعي امام ابو حنیفه خپل قول نقل دی کله ائمه د الله اولیاء نشي به څوک د الله اولیاء دي دیو جن د هغې احترام منو څونه علما چې حق والا دي مخکې زمانه کې تېر شوي دي که دې زمانه کې دي اهل حدیث د هغې ټول احترام کوي کوم کس چې پسې کنځلې کوي هغه اهل حدیث نه دی وایي دې ځان ته اهل حدیث ابه کېدای شي شلي وي راننوتی وي د اهل حدیثو بدنامولو دپاره وي یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي لیس منا من لم یوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يبجل عالمنا نبي سمي ازمان امتنا دينا ما شمان شفقت نكت سپینګیرو قدر نکړي او د علماء زمونږ د علماء چې د کم حق علماء دي د هغې احترام په زړه کې ساتي نه رسول الله دا زمانه دی نه ټیک ده دا به دعوه کوي ځان ته به اهل حدیث هم وایي ځان ته به سلفي هم وایي خو چې چا ائمو ته علماو ته کنځلې کولې دا اهل حدیث نه دی دا داسې کس دی چې اهل حدیث بدناموي خلک د هغې نه متنفر کوي یعنې صحیح اهل حدیث کتابونه وګوره د هغې صحیح چې کوم اهل حدیث دي د هغې بیانونه واوره هغې د ټول علماو احترام په زړه کې ساتي دغه شان د علماو احترام شته ټول صحابه هم منو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې ایمان راوړی دی په ژوند کې په ایمان باندې مړه شوي دي هغه الله جنت ته بوتلي په نص د قرآن څونه صحابه دي که د هغې په خپل منځ کې اختلافات دي سره د اختلافاتو نه هغه الله جنت ته بوتلي عائشې او د علي رضا په منځ کې جنګ جمل کې اختلاف راغلی دواړه جنت کې دي زموږ دا یقین دی چې دواړه جنت کې دي ولې قرآن د وجې نه قرآن کې الله هغې ته زیره د جنت ورکړ معاویه او د علي جنګ سپین کې جنګ راغلی خپل منځ کې دواړه جنت ته دي دواړه جنت ته تللی دي الله ولا جنت ورکړی دی سورې توبه کې آیات دی د نورو کسانو په باره کې موږ یقین سره نشو ویلی لیکن د صحابو په باره کې قرآن آیات دی رضی الله عنهم ورضوا عنه وعدت لهم جنات تجري تحتها الانهار د هغې دپاره د یقین دی چې دا ټول الله چېرته بوتلي جنت ته بوتلي صحابه مونږ منو ائمه مونږ منو قرآن منو حدیث منو ډېر کسان داسې دي چې لاندې افراد هغه اهل حدیثو ته نه پرېږدي او د هغې په ذهنونو کې خدشات واقع کوي دا خوارج دي او دا تکفیرین دي او دا ائمه نه مني او د ائمه ګستاخان دي او صحابو ته سپک وایي والله کې نه خوارج دي او نه تکفیرین دي او نه چېرته د صحابو به احترامي لري موږ خو ته خلاصه کړه چې ټول صحابه جنتین دي او د ټولو ائمه موږ منو چې کوم حق علما دي چې د هر مذهب سره تعلق لري د هغې احترام هغه به موږ باندې فرض دی ولې دا پراپیګنډې کوي د دې دپاره چې څوک خواله ور نه شي خبره ترې وانه وړي هلکه خواله ورغی خبره ترې واورېده بیا خو خبره الټه جوړېږي ځکه چې هغه سره دلیل دی دلیل باندې سړی ځان ته راغب کوي نو دې وجې نه رکاوټ هغه جوړوي د دې لپاره چې هر څوک ته خوا ته ور نه شي کله چې اختلاف وشي په دې اختلاف باندې سړی خپله حقیقت پته ولري لکه اهل حدیث څه وایي کمې خبرې ته دعوت ورکوي او دا خلک چې پسې کمې خبرې دي دا رښتیا دي که نه اکثر موږ ته رکاوټ چا جوړ کړی دی همدغه کسانو جوړ کړی دی چې دې څه څوک اختلاف ونه کړي او کوم چې خواله وله راغی او سره کېناستو نو الله یې سم دواره ځین کولاوي چې هلکه حقیقت کم یو دی او دا خلک څه وایي دا کومې پراپیګنډې چې دي دا څه حقیقت نه لري دا قسمه قسم پراپیګنډې اوس هم او مخکې هم په دې وخت کې د دې مولیانو پراپیګنډې وګورئ مخکې به ویل یاره اهل حدیثو پنځمې خور سره نکاح جایز ده کله به ویل یاره نیم قرآن مني نیم نه مني
دا قسم خبرې به ورپسې جوړې کړې. کوم مالي حدیث وایي چې پنځه مې خور سره نکاح جایز دی. خور دې خور وا پنځه وي او شپږ وي کارې وي. دا حدیث خو دونه سخت مذهب دی چې چا د خپل خور سره نکاح وکړه، چا د ترور سره نکاح وکړه، نکاح خو پرې د بدعملي سره وکړه، دا به وجني قتل کېږي اگر که غیر شادي شوه. دونه سخت مذهب دی په دې معاملاتو کې. او دویره د هغې سره نکاح جایز ده. حتی ته چا وویله چې هلکه دا وایي په لاړ شه د حدیث سره کښېنه چې رښتیا داسې ده که نه ده. هغه تا ته ووایي چې وروره کوم ځای کې دا خبره ده، کوم حدیث ویلی ده یا کوم حدیث اوسه پورې دا نکاح کړې ده. ته خو یې وکړې. د دې وجې نه اکثر عوام هغه بیا د خلکو په خبرې کې ځي، خپله تحقیق او سوچ پرې نه کوي. ښه موږ تاسو له دا چې داسې خبرې موږ واورېدې خپل تحقیق وکړو چې رښتیا حقیقت داسې دی که نه، بیا به موږ ته د هغې د حقیقت پته ولګېږي. نو دې اختلاف کې فایده دی. اختلاف سړی چا سره کښېني پاڅېږي د هغې ښې عادتو ته معلوم شي. یو سړی به تا ته تریخ ښکاري، دا تریخ سړی دی، چې یو څه کښېناستې دونه به خوږ وي، بیا به ته وایې چې یاره زه ترې پانڅېږم، هغه چې هر وخت دلته ناست وي. ولې دا د اختلاف اصل دی. یو ډون چې راشي د یو بل څه ناسته پاسته شي د هغې په حقیقت باندې پته ولګي، دا اختلاف اصل کې اثر کوي. دې وجې نه ماحول او مجلس ته چې سړی راغی چې راغی په هغه باندې به خامخا د هغې اثر بدل کېږي، ځکه د اختلاف اثر دی. نو صحابه لاړ راغلل ویې کتل دغه کسانو سره کېناسته. همدغه خالد بن ولید وروسته بیا ووایي انشاءالله دونه څه دي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم کال عمرې له لاړو نو خالد بن ولید ګوره مخکې قیسونو ته راوتلي پرې پوستو یې نه په صلح کې بیا ډېر د ضد او د عناد د وجې نه لاړو. چېرته د رسول الله په صحابو نظر ونه لګي. نبی صلی الله علیه وسلم چې عمرې ته ورغی خالد ترور نه تپوس وکړو، د ده یو ورور ایمان هم راوړی په مکه کې. د هغه ورور د هغه نه تپوس وکړو چې خالد نه ښکاري. هغه ورته ویل یاره باڼه مانه ته وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم دونه خبره صرف ته وکړه چې خالد خو ډېر هوښیار سړی دی، ولې دې د خپل هوښیارتوب او د عقل نه سوچ پې نه کوي، کار دې ولې نه کوي. رسول الله راواپس مدینه خالد راغی، زوج باغی تلی ورور سره ملاو شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس یې وکړو، ستا تپوس یې کړو، بیا چې خبره وکړه خالد ذهن ته خبره پرېوته. دا هغه چې نه روان شو مدینې ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو او په مدینه کې ورسره او بیا ټول جنګونو کې به یې حصه اخیستلی د دین دپاره. دې ته اختلاط وي. دا یو فتح مبین یو ته ځکه ویل انا فتحنا لک فتح مبین. بل دا سبب شو د مکې لپاره، ځکه مکې مشرکان بېغمه شو او ایسته لوز یې مات کړو. په دغه لوز ماتېدو کې په ناخبرۍ کې په رسول الله ورغی مکې ته ټوله ونیوله. د هغې قوت او طاقت ختم شو، د مؤمنانو قوت او طاقت راغی په ټولو ځایونو. د دې وجې نه دې ته فتح مبین ویلی شو. انا فتحنا لک فتحا مبین. نو الله ولا زیری ورکړو چې موږ تعالی فتح مبین دله درکړي. هغې نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته راغی نو اوس مو ازادي شوه. مکې مشرکانو خپل کسان پرېښودل چې چېرته به ځي. کوم چې ایمان یې راوړی او قید کړي وو هغه یې آزاد کړو، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لوز کړی. په دې زمانه کې یو صحابي راغی ابو بصیر. دا ابو بصیر واقعه قصه چې د هغې د وجې نه الله به قیدیانو له یو لاره جوړه کړه. مکې مشرکان بیا کوم شرط چې لګولي چې موږ ته به کسان واپس کړي د هغې نه تېر شو. آینده هفته کې ابو بیان کو زنانه پکې راغلې، د هغې متعلق خبرې آینده هفته کې انشاءالله کومه موجود دي هغه بیان. بارک الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. د مرګ نه تاسو کړه دا حدیث څنګه دی چې را رسول الله باندې لسنه کې سړي ته ملایي. دا حدیث مخکې موږ ویلو چې صحیح حدیث ته الباني صاحب رحمه الله سلسله الاحاديث الصحيحه کې راوړل چې چا رکوع ټیم کې یا رکوع تلو ټیم کې یا ول تکبیر الله کې الله سي اشاره وکړه الله ولا په هر کوته باندې نیکی ولولي کې یو كتب الله له بكل اصبع حسن یو نیکی ول الله ولي کې او قران کې دي من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. الله فضل دار چې چا نیکی راتلو کړو الله ولا په لس چند اجر او ثواب ورکړي. هزار من تاسو جمعې مونږ یو الله مونږ له دې باندې الله دې تاسو نه قبول کړي. په لس چند کم اس کم لس چند به سکه اجر او ثواب الله ورکړي. دغه سدا رفع الیدین نیونی کی دا ورځین کې نه وي. دا رفع الیدین په مانځ کې سنت طریقه ده. دا اسی دي خلکو د کړه دا چیرې دا منسوخ شي دي. اته شي دا منسوخ شي دي. منسوخ کوي مالک بن الحویرث روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد هغه د وفات نه بعد مالک بن الحویرث رسول الله کو چې منسوخ راغلی کو. یو صحابي دی ابو حمید الساعدي لس صحابه په مجلس کې ناشته دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد هغه ابو هريره دی صحیح حدیث ته بالکل صحیح حدیث بخاری کې دی ابو داود کې دی مشکات کې دی وزتا ستا رسول الله من درخه هغه ته خودونه وخت مسانه دی تیر کړي زموږ په نسبت ځکه تاسو موږ نرسته ایمان نه وړ او د نبی صلی الله علیه وسلم څخه پر هر مجلس کې متدسینی چې حاضر شوه هغه زید ته وایم کنه تاسو ته ګورئ لس صحابه په مخ کې د رسول الله طریقو خودله وایي کې دا چې رکوع په ټیم کې راپولېدان کړي رکوع نه راپورته کېدو ټیم کې راپولېدان کړي دریم رکعت را پاتې دوه ټیم کې کړي ټول صحابه تل هاغه صدقتا اشته دی رسول الله د څه کړي. دا صحابي ول چې منسوب په دې په تصدیق کول وایي ابن حجر په هغه کال راغلی دی چې په کوم کال رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېدو د دې نه مخکې راغی ایمان راوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه پر پولیدل کړي واپس بیرته یمن ته لاړ بیرته په لسم کال باندې راغی چې په کوم کال کې رسول الله وفات کېدو وایي جمع معقول د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه چې څادرو لاندې لاسونه پورته کول وخت رکوع کې په وخت را پورته کېدو د رکوع کې او په دغه کال رسول الله وفات ته دا کوم وخت منسوخ شو. ولی یو سره مذهب نه دونه متاثر شي چې هغه به را لګي ټول احادیث ته سره څه وي منسوخ ته وي نه دا سنت طریقه ده. چا چې ونکو نو دا نه کول باندې موږ پاسې دیږي نه موږ په خرابېږي نه چا ونه پروت یو شو او سنت ته پاتې شو دا الله سبحانه وتعالى څه شو محروم شو. ٹھیک ده. عبد الله بن مسعود روایت ته عبد الله بن مسعود روایت دا قیو روایت په کې عبد الله بن مسعود سیده په تر طرف ولې نه دی رسول الله رسول الله په مانځ کې نه دی عبد الله بن مسعود روایت ته هغه نور په ټول اتفاق علماء زوی دي تی عبد الله بن مسعود روایت ته بعض کسانو حسن ته ویل یعنی په دې باندې علماء لس اعتراض وکړي هغه په سیمنځو او کوم صحیح احادیث ته پریدو دا څه ځان څه زیاته کو ما خو تمقدو د ټول علماء احترام وکړ امام ونیبه به احترام وکړو امام شافعي هم کو امام مالک هم کو امام احمد هم کو
او دین به موږ هغه راغلو چې کوم په صحیح احادیثو کې موږ ته ثابت دي دا نه چې صرف امام ابو حنیفه هغې پسې بس ټول به روان شو او امام شافعي امام مالک او امام احمد هغه به شاته وغورځوو بیا هغه دا خبره ده د پښتو کې متل دی وایي چڼ نه پاڅېږي خو ځي ته وایي تا کې سوري دي تا کې وسوري دي موږ ته خلک د ائمه ګستاخان وایي ګوره د امام ابو حنیفه نه وایي او تاسو امام شافعي امام مالک احمد دا ټول څه کوئ دا غیر نه معنی دا رب العالمین امام شافعي په مذهب کې شته امام احمد ابن حنبل په مذهب کې شته د امام بخاري د امام ابو داود د دې ټولو په مذهب کې شته ولې په جمعات کې رب العالمین والا وایي ولې ټکوي ولې د جمعات نه شړئ نو د امامان زموږ جمعاتونو کې الحمدلله ازادي ده که څوک رب العالمین کوي دي که څوک یې نه کوي نه دی موږ وایو چې وروره که ودې کو لس نیکۍ نه به ته ملاوي شي که ودې نه کو مونځ دې وشو نه د جومات نه منع کوو او نه دا جایز ګڼو چې چاته ووایو چې یاره په دې منع کوو راځه وروره مونځ کوه امین وې په زورې وې په پټې وې خپې لګې نه لګې که ودې لګولې الله به الاجر او ثواب بدله درکړي د یو قول مطابق هغه فرضیت وجوب په ادا کوي یعنی سنت کو طعام علماء هغه به ادا کوي شیطان به منع کوي او که نه لګي بس دا مرګره په خپل اندازه کې خپل ولګي نور خپل چې خپل کوي هغه په شوکاري بشه ولیکن جمعه ته منع کېدل نشته پېژوي زه یو ځله بیان ته لاړم دا څه کوته لیکو بیان مې کو بیان نرستو مانځ ټیمو ماقام ما تی ویل ته مانځ تمک کې شمالنا تاسو امام مانځ تمک کې ځکه شریعت طریقه انداز چې د جمعه امام دې مخ کې شي واکه چې تاسو په خې سره راځي دي کسانو ما باندې کوشش کو چې را د بل طرف ته کوم د سي اخوا طرف ته واړو ما یو سپینګیره او مالیا سپینګیره سره د اکرام کوم د سبو درګه هغه سبو درې دلته هغه لاسم کته د خپل خپل ما سره غونډه کړې رستي ما تی ویل چې دا موږ څه د جمعات کې د اقامت هم کوي او موږ سوران دي څه ده قران دې خو بچی څه ویلي الله پاک هغه ځین کلاو کړی ما ویلو ګورا خلق من ترا لګيږي وای چې دا څه دي دا تنگ نظری دی او شر پسند دي دلته په امام پسې شاته په اقامت باندې ولاړ خدا کسان غرض دا چې را دا عالم راوسته دې ته دي پتهونه لګي لیکن هغه د اقامت نه لري کو اذان نه لري کو هغه دته په ځین الله یو ورسکی الله دې بیا خلک را لګي موږ ته سوې موږ ته شر پسند وایي موږ ته تنگ نظری وایي موږ ته دایمه مستاخان وایي موږ ته خوارج وایي موږ ته تکفیران وایي حالدار د جماعتونو کې د پابندۍ نشته او د هغې په جماعتونو کې هر چاته معلومه ده اظهار د هغې ته ضرورت شته پېښ شول رب العالمین به نه کې که ودې کو دلته به نه راځي امین به دلته په زور نه وی که نه یې دلته پر راځي نه او بیا په شر پسند مونږ شو الله دې مونږ تاسو کوي الله دې مونږ تاسو کوي چې د دې وجه څخه دا ده چې نه کوي دا دا ټوله لانجه دې پښتنو کې ده ایجوړ او وجه دا ده علم مستشته نه د دین ټیکداران ځان ګڼي د دین ټیکدار ځان لري علم مستشته ورسې او هغه افسوس خبره دا ده کنه وي پښتون چې کوم ده کنه په دین سر ورکی خو په دین باندې سر نه خلاصه سر به ورکی ځان به وجني ځان به مړکی او سر به نه خلاصه چې هلکه راشه د دین هم کوم شی دی ځان په زده کوم چې سر په ورکوم چې په سي دینه او سر ورکم کنه چې نه په تاویلی ماویلی چې وین کې معلوم نه چرته باغې باندې څونه کما هغه چرته سر ور نه کما الله دې موږ تاسو سر خلاص کړي په دین باندې او دا صفت سر ور کول دي الله نورم ډیر کی او سرم دې په الله څخه کی الله دې په دین باندې خلاص کړي مرګ دا راکړه آینده منګل په ورځ باندې موږ د مدرسې کې دستار بندي ده غټه دوره ده حافظان دي تجوید والا دي څلور قسمه دستار بندي دي زنانو دستار بندي دي نو کوم چې محلي والا مرګري دي هغه ټول تاسو څه دي
دعوت ته چې بیا سبا ونه وایي چې موږ ته څه ویلي دي دا هغه د پښتنو واده نه دی ښه چې ما ته نه دي ویلي بس نه ورځم وایي چې ولې چې اعلان وشو نو دیني مرکزونو کې دا خلک هم دقسې ورځي موږ الحمدلله هره ورځ وایو دا دروازه مو کلا وساتلي چې څه کوئ راځئ پنځه وخته دي چې نه هغه اذان هم کېږي چې هلکه راشئ وایي چې دې ټولو ملګرو ته څه دی دعوت ته به کېږي سکونه برابر کړي انشاءالله